څنګه د خلکو ترمنځ یو قدرمن او باعزته انسان شومه؟ دا پوښتنه له نږدې هر انسان سره شته دی، خو پوهیږئ په ډېرې اسانۍ کوای شي د خپلو ملګرو، کورنۍ او دوستانو ترمنځ یو باعزته او قدرمن انسان شئ. تر ټولو مهم کار چې باید لومړی وکړئ دا ژبه خپلواکي وساتئ. دا ژبه پښتو متل دی چې هم کلا ده هم بلا. همدا ده چې انسان خوشبخته کولی هم شي، انسان د دوزخ کندې ته هم اچولی شي. یو انسان باعزت او باقدره کولی هم شي او سپکولی یې هم شي. په کوم ځای کې چې د وینا اړتیا وه، د خبرو اړتیا وه، دا ژبه وکاروه، یعنې بنده یې ساته او سکوت کوه. بل دا چې دا ستا په لاس کې ده چې قدرمن انسان شي. که ته ځان ته د یو باعزت او قدرمن انسان فکر وکړې، ټوله نړۍ، ټوله دنیا تا ته په درنه سترګه ګوري. خو که ته داسې کارونه کوي او ځان په زوره سپکوي، خدای مه کړه، نو ټوله دنیا تا ته په همغه سترګه ګوري. دریم او تر ټولو مهم کار دا چې کله چې په اسمان کې تا ته قبول ولیکل شي، په ځمکه کې د انسانانو په زړونو کې تا ته مینه پیدا کېږي، د خلکو په زړونو کې باعزته او قدرمن کېږي. په اسمان کې تا ته هغه وخت قبول لیکل کېږي چې ته تقوا وکړې او پرهیزګاره شي. السلام علیکم.